او زما عزتمندو دغه پلار ته ویمه ته چې دا عشر نه ورکې د څه د وجې نه ورکې د خپل اولاد او د خپل کور والا او د خپل خاندان دپاره چې هغوی ته لږ څه زیات میلو شي نو په والله دغه خلق بیا تا د الله د عذاب نه خلاص کړي د الله په عذاب کې به بیا تو ګریبتارې تو دې له پیدا چې تو به دنیا مړی او چې اولاد بالغ شو بیا خو پکار دا دی چې اولاد ګټه وټه کوي نو بالغ اولاد او انګیندي او دغه شان نوسي او کړوسي او دا مونږ په کور کې راجمع کړي او نکاح او پلار دا خپل ځان ذموار ګڼلی چې د دوی دپاره کرونده کول او فصل کول او پسخا جامو کې ګرځېدل او عشر نه ادا کول ځکه کمیږي دا ټول د هغو دپاره کوو لیکن که مړ شوې نو ګورې حساب به بیا تو ورکوي د دې وجې نه کم مسلمان دپاره چې دی مالک دی د ځمکې مالک دی او دله پیداوار وشو په هغې کې چې کوم دی د الله دا حق ادا کوه د الله د عذاب نه ځان خلاص کا ورنه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ما من احد لا يؤدي زکات ماله داسې یو انسان نشته دی چې هغه د خپل مال زکات ادا نه کو الا مثل له شجاعا اقرع مگر دغه مال دا به د قیامت په ورځ باندې چې کوم دی د یو گنجي مار په شکل کې اجدها په شکل کې دا به مسلط شي او د د غاړې نه به چې کوم دی توق کړي شي او دومره به دی چې کوم دی زهریلی چې د هغه په سر باندې به یختم نشي راختې د زیات زهرو د وجې نه هغه زهریله مار که ځان لګټئ نو بس وکئ نو زما عزتمندو د اولاد دپاره خپل آخرت مه غر کوئ